بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي مخکې آیاتونو کې بلکې د سورة بقرې د من سورة بقرې د اخره پورې دغه د نیکو باس نو حج کول دا هم یو نیکي ده عمره کول دا هم یو نیکي ده نو مخې ته دې آیت کې او روان 2 آیتونو کې په دې 8 آیتونو کې الله پاک د حج متعلق احکامات هغه ذکر کوي نو اتم الحج والعمرة لله چې پوره کوي حج او عمره لله دپاره د الله یعنی عمره او حج کوئ لله دپاره د الله یعنی خالص د الله د رضا دپاره یې کوئ دویم دا چې احکامات چې د الله پاک څه احکامات دي په هغې طریقې کوئ بس حج څه ته وایي عمره څه ته وایي حج ویلی کېږي قصد او ارادې ته یعنې قصد او اراده کول دی د حج وایي او په اصطلاح د شریعت کې د مخصوص مقاماتو په مخصوص طریقې سره زیارت کولو ته حج وایي یعنې مخصوص مقامات دي په حج کې هر ځای سره خپل حکم متعلق دی او په مخصوصې طریقې سره طریقه چې یعنې سړی په احرام کې او د هغې کم دغه چې ټول شرایط وغیره د هغې سره نو په دغې مخصوص مقاماتو په مخصوصې طریقې سره چې څنګه الله پاک وویل کړی چې په دې پلاني ټایم کې دا دې ته درته غواړي دې ته درته غواړي دې ته وایي حج عمره هم په معنا د زیارت کولو همدغه هم د مخصوص مقاماتو په مخصوص طریقې سره زیارت کول دي د عمره وایي واتموا الحج والعمرة لله په دې آیت کې الله پاک فرمایي چې حج او عمره تاسو پوره کوئ یعنې چې کله تاسو حج او عمره شروع کوئ بیا هغه پوره د سره د احکامات په صحیح طریقې سره ادب کوئ سره د آدابو نه او د احکامات چې په څه طریقې حکم دی په هغې طریقې سره ادا کوئ نو اوس نن سبا د دې آیات تحت چې وګورئ نو عمل نه کولی کېږي یو خو دا چې د حج عمرې د احکاماتو نه خو عام طور څوک ځان دومره خبروي نه لږ ډېر ځان خبر کړي او اکثر ځان خبر کړي لیکن هلته چې لاړ شي د خپلو مشغولتیاګانو د وجې یا داسې عوارضه د وجې هغه احکاماتو باندې نظر نه او آداب یا په آدابو کې ډېر څه راځي چې د هغه د یرې ځای دی د الله نه د غوښتو ځای دی یعنې د نبي علیه السلام د روضې زیارت ته ځي یا د بیت الله شریف حج کوي د بیت الله شریف ویني څه کیفیت د انسان پکار دا ټول په آدابو کې راځي بس په هغه ځای کې چې څنګه خبرې کول پکار دي څنګه خبرې کول نه دي پکار په کومه طریقه ګرځېدل پکار دي وغیره ټول په آدابو کې راځي من جمله په آدابو کې دا هم راځي چې په هغه ځای کې سړی د موبایل د دې ډېر استعمال ونه کړي په خپل احکاماتو او په دې نظري او مفتي سردار علي صاحب لیکلي دي خپل کتاب کې اصلاح الرسوم یعنې د رسوم هغه یو کتاب لیکلی چې په هغې کې دا جدید څومره فتنې چې دي وغیره یا څومره دغه چې دي رسومات چې دي په هغې کې د هغې قباحتونه یې ذکر کړي نقصانات یې ذکر کړي بیا د هغې د اصلاح دپاره نو په هغې کې یو دا هم لیکلي چې حج او عمره کې موبایل استعمالول ناجایز دي او بیا یې لاندې د هغې نه نور خو د هغه د موبایل ډېر قباحتونه خو د حج عمرې باره کې هغه صاحب دغه ویلي چې دا جایز نه دي او بیا یې دا لیکلي چې هندو ستړی او خدای ناراضه دا الفاظ مفتي سردار علي صاحب ورسره نقل کړي او خر په طوافونو باندې حاجي نه جوړي یعنې مثال به یې داسې شي چې سړي احکاماتو باندې نظر نه وي خو صرف دغه موبایل ته نښتی او یقینا دا څومره هم دغه چې راځي عام طور بعضې ځایونو کې خاص دعا کول غواړي یا څه حکم وي هغې ته فکر نه وي صرف موبایل نه شي اکثریت چې دی یوه پټه د موبایل روانه او نور پته هم نه لګي چې په دې ځای کې څه چل کول غواړي نو دغه حج چې دی نه کېږي دغه بیا مفتي سردار علي صاحب ته خبره ده چې بس هندو ستړی او خدای ناراضه نو اتم الحج والعمرة لله چې حج او عمره د الله دپاره پوره کوي فرضیت د حج چې دی هغه د دې آیت نه ثابت دی بل آیت نه ثابت دی چې ولله علی الناس حج البیت چې د الله پاک دپاره په خلکو باندې څه دی د بیت الله شریف حج دی نو بیا مخکې دا چې د څوک طاقت لري نو فرضیت د هغې نه معلومېږي دلته چې دی واتم الحج والعمرة لله دا په صلح حدیبیه چې په 6مه هجرۍ کې چې کله نبي علیه السلام او عمرې له روانو او کفارو منع کړو دا آیت په هغې موقع نازل شوی چې په ټایم خو هغو منع شول لیکن بیا الله پاک ورته وویل اتم الحج والعمرة لله چې خپل حج او عمره چې دی هغه پوره کوي نو فإن احصرتم اوس عمره او حج خو فرض دی چې څوک استطاعت لري عمره دا سنت ته فرض نه ده په دې آیت کې چې دا کوم حکم دی چې پوره یې کوي د دې نه مطلب دا دی که شروع دې کړه نو بیا عمره واجبي د شروع کېدو سره چې دی لکه څنګه چې نفل چې دی نفل خو فرض نه دي لیکن که تا نفل مونځ شروع کو او بیا دې مات کو د څه وجې
دغه 2 رکعته نفل په تا باندې واجب کېږي، دا بیا لازمي د هغې قضا کې. نو دغه شان حکم د عمرې دی، ابتداءً خو سنت ده، لیکن که شروع دې کړه او بیا دې ماته کړه بیا په دغه صورت کې به تا واجب بیا بې لازمي کېږي. فإن احصرتم که تاسو منع کړی شئ په مستیسر من الهدي نو چې څه میسر وي څه اسان وي تاسو ته د قربانۍ نه. په دې آیت په دې کې مخې ته الله پاک د محصر حکم بیانوي. محصر به معنا د منع کړی شوي. یو سړی داسې دی چې د حج او عمرې دپاره چې دی احرام وغیره خو واغوستو او نیت یې وکړو چې څنګه روان شو نو دی منع کړی شو. اوس دا منع کېده به د 2 صورتونو د وجې، یا خو به د دښمن د وجې لکه څنګه چې دا آیت نازل شوی د صلح حدیبیې په موقع کې نو نبي علیه السلام او صحابه چې دی هغه د دښمن د وجې چې دی منع کړی شو. په دغه ځای کې چې دی د دښمن هغو نه پرېښودل عمرې ته، نو په دغه هغه خو د دښمن د وجې چې دی منع کړی شي. دویم پکې دا صورت دی یو سړی مریض وي او هغه مرض د وجې چې دی احرام خو وتړو لیکن هغه د مرض د وجې عمره او حج نشي کولی نو دې ته وایي محصر، دی بند کړی شو. نو د څه حکم دی؟ اوس دا نه ده چې بس دی د دښمن د وجې یا د مرض د وجې چې دی د حج او عمرې نه خو عاجزه شو، دا نه ده چې اوس احرام بس وسپړي او بس سر چې دی هغه حلق وکړي او را روان شي. د هغې لپاره حکم ذکر کوي. فإن احصرتم که چېرته تاسو منع کړی شئ فمستیسر من الهدي چې څه میسر وي د قربانۍ نه، یعنې که هغه بیزۍ، ګډۍ، غوای، میخی، اوښو وغیره چې څه تاسو ته د قربانۍ نه میسر وي هغه قرباني به کوئ. ولا تحلقوا رؤوسکم او ما کټاګان کوئ، یعنې مه خرئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محله تر دې پورې چې ورسیږي هغه قرباني محله خپل ځای ته. اوس دا نه ده چې جلدي به نه کوې، د هغې پورې به چې به دی ځکه چې د سر خریلو سره یا د سر وړوکی کولو سره چې دی سړی د احرام ماتېږي، سړی د احرام نه وځي، نو دا به د هغې پورې نه خرئ حتی یبلغ الهدي محله تر دې پورې چې هغه قرباني خپل ځای ته ورسي، یعنې چې حدود حرم ته هغه یو قرباني به ته دغه کړې چې په کوم ځای کې ته منع کړی شي. ظاهره خبره سړی دښمن د وجې منع کړی شي خو دی پخپله بیا نشي تللی که نه، نو دی به یو کس ولیږي یا به د هغه سره قرباني روانه کړي. نن سبا خو هلته چې دی قربانیانې میسر دي، مخکې پخوا خو دا آبادیانې او دا دغه نورو خلکو به دلته خپلې عمومي چې دی خپلې قربانیانې به یې بوتلي، نو دی به هغه ته وایي چې دا قرباني بوځه. یو صورت خو پخوا دا و چې بس هغه ته به وایي پلانې تاریخ به یې ترې راوستي یا وغیره چې یاره پلاني تاریخ به ورته هغه وایي چې ما به دا قرباني په حدود حرم ته رسولي، یا د پلاني تاریخ به ته خپل سر چې دی هغه دغه کړې او ته به حلال شي د احرام نه. نن سبا خو بس ماډرن وخت دی نو بس په موبایل به وغیره چې کله هلته ستا قرباني ورسي حدود حرم ته نو دلته به ته بیا وروسته چې دی حلالېږي، یعنې سر به دغه کړي په دغې صورت کې او بیا به ته حلال شي. او دغه شان د نبي علیه السلام دا واقعه وه چې هغو قربانیانې ولېږلې او په هغې حدیبیه مقام کې چې دی هغه خپل سرونه چې دی وخریلو. فمن کان منکم مریضا پس څوک چې په تاسو کې بیمارانی او به ادم من رأسه یا هغه د تکلیف وي د سر ففدیة من صیام او صدقة او نسک نو په ده باندې فدیه ده روجې د صدقې او د قربانۍ. دلته الله پاک دا هغه صورت بیانوي چې سړی منع کړی شوی نه دی په احرام کې دی لیکن یا خو منع کړی شوی نه دی یا د سر اړو دا مسله د شتې نه په احرام په حالت کې سړی د بیماري راله داسې بیماري یا په سر یې دړ راغی یا په سر کې سپږې وغیره وشوې د دې نه دا مراد دي. نو که د احرام په حالت کې چاته دا راشي نو د احرام په حالت کې په سر وړوکي کول جایز نه دي که نه، ځکه چې دې سره خو احرام دغه درکېږي. نو که چاته تکلیف شي نو په دې صورت کې اجازت شته که ته اوس د سپږو او د دې وغیره او عام طور پخوا خو دا مسلې ډېرې وي که د سپږو یا د خیرن شو خارښ ډېر کوي او هغه ستا نه برداشت نه ووتو نو د دغې صورت کې چې دی ته خپل سر خریلی شي لیکن د هغې لپاره بیا د هغې بدله به ورکړې. د دې بدله دا ده ففدیة من صیام او صدقة او نسک نو فدیه به ورکړې من صیام د روجو نه چې دی 3 روجې دي. د دې کې خو د روجو وضاحت نشته، صرف د روجې بیا نبي علیه السلام په حدیث کې د دې تفسیر کړی دی چې 3 روجې به رسي چې که د سر وړوکی کړو د دغې تکلیف د وجې او صدقة یا صدقه ده. صدقه د مراد صدقه فطر چې کوم څه حکم دی چې مونږ هغه مخکې هم یو تېر شو چې نن سبانۍ زمانه کې هغه نصف ساع غنم دي، نن سبانۍ زمانه کې په حکم 2 سیره دي جوړېږي، په حکم 2 سیره غنم چې دی هغې قیمت یا د هغه غنم چې دی هغه به 6 مسکینانو له ورکړي. نو چې 6 مسکینانو له ورکوې په حکم 2 سیره غنم چې هر مسکین له ورکوې چې دغه حساب ته جوړېږي. نو دا په دغه حساب سره که دغه چلې وکړو نو د صدقې دغه صورت دی. او نسکین یا د قرباني وکړي، قرباني بیزه دي حلاله کړي یا وغا وغیره نو په دغه به یې بدل شي، هغه سر به وخورئ د حالت د احرام کې او دا به یې بدلي به ته ور ورکړي. فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن سره شئ
یعنې که تاسو خو منع کړی شوی د دښمن د وجې یا د مرض د وجې، اوس دغه یره ختمه شوه، دا خو په دغه موقع نازل شوی، نو په دغه وخت کې د دښمن د وجې نبي علیه السلام منع کړی شي چې تاسو کله په امن شئ نو بیا فمن تمتع بالعمرة الى الحج، ځینې مخکې ته بیا الله پاک ځای چا چې پیدا چوته کړه د عمرې نه حج طرف ته فما استیسر من الهدي، نو څه چې میسر وي د قربانۍ نه نو هغه دې وکړي. دلته یو دی حج افراد، یو دی حج تمتع، یو دی حج قیران. د حج درې قسمه دي. حج افراد دې ته وایي چې سړی په یو سفر کې دی، په یو احرام باندې صرف حج وکړي او بس بیا راځي. حج تمتع دې ته وایي چې په یو سفر کې لیکن په دوو احرامونو سره چې دی حج او عمره وکړي، یعنې دې ځای نه لاړ شي د عمرې په نیت. د میقات کوم چې میقاتونه دي د مختلف ملکونو دپاره مختلف میقاتونه دي، د هغې نه به خپل احرام وتړي، نو چې کله عمره یې وکړه د هغې نه وروسته چې ایام حج راغلل، چې اتم ذوالقعده راغله ذوالحجه، نو په هغې باندې چې د حج احکام شروع دي، نو دا حج دپاره چې د احرام وتړو. دویم هغې عمرې نه حلال شوی دې ته وایي حج تمتع. او تمتع ته به دغه وایي چې په دې کې سړی څه کوي پیدا چوتی، چې اول چې دی صرف د عمرې لپاره احرام تړلی، بیا وروسته چې کله د عمرې نه حلال شي نو چې د حج ورځې راشي د حج دپاره احرام وتړي، نو دې ته وایي حج تمتع. او دریم دی حج قیران. عام طور پر اوس زموږ خلک دا ټول خلک بس حج قیران کوي، هغه دا دی چې په یو سفر په یو احرام سره حج او عمره جمع کول، یعنې د دې ځای نه چې نیت یې کړی بس چې احرام تړي د میقات نه، دا نیت یې پکې چې زه به عمره کوم او حج کوم، او په دې کې بیا حلالېده نه وي، بس چې احرام یې وتړو د عمرې لپاره، نو بس که د حج د ورځ پورې به که د حج نه یې مخکې کړې وه ډېره، نو د حج د ورځ پورې به انتظار کوي، حلالېږي به نه. د احرام چې کوم احکامات دي هغه به پرې جاري او بیا به حج نه وکړي، او دا افضل هم دی زموږ په نسبت، ځکه په دې کې مشقت ډېر دی، ځکه چې احرام په حالت کې چې ډېرې پابندیانې دي په انسان باندې، په هغې پابندیانو کې انسان مسلسل وي، د حج ورځې راشي بیا حج له احرام وتړي، نو دې ته وایي حج قیران. نو دلته الله پاک فرمایي که چا پیدا چوته کړه د عمرې نه حج ته، نو دلته دواړه مراد کېدای شي، حج قیران او حج تمتع، چې په دواړو صورتونو کې چې دی حج او عمره چې دی جمع کول دي. نو که چا داسې وکړه نو فما استیسر من الهدي، نو چې څه میسر وي د قربانۍ نه نو په ده باندې دا واجب ده. اوس که چا صرف حج وکړو نو په هغه باندې واجب نه ده، یا چا صرف عمره وکړه نو په ده باندې قرباني واجب نه ده. لیکن که چا حج او عمره دواړه په جمع وکړل، لکه عام طور چې نن سبا کېږي حج او عمره خلک ډبل کوي، نو بیا پرې قرباني واجب شي، او دغې ته وایي ذبح شکر، یعنې د الله پاک شکر ادا کړي چې الله پاک مې څومره احسان وکړو چې حج او عمره یې څه دي دا په یو ځای باندې وکړل، نو د چې څه قرباني ورته میسر وي که هغه بس په دغې قسمونو کې چې کم یو قسم چې دی کولی شي هغه قرباني به وکړي، دا پرې واجب ده، دې ته وایي ذبح شکر. نو فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. بس که څوک نه مومي، یعنې یو سړی عاجزه دی، حج او عمره خو دواړه جمع کړلو، پیدا یې چوته کړه دواړه یې وکړلو، لیکن قرباني نه مومي، او دلته قرباني خو واجب ده، نو پس د الله پاک د هغې حکم بیانوي فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، چې په ده باندې لازم دي 3 روژې په حج کې، و7 اذا رجعتم، او 7 روژې چې کله واپس شي، یعنې په ایام حج کې چې کوم دی په هغې کې په 3 روژې لازم دي، او د ایام حج د 9 ذوالحجې پورې چې دی په دې کې به یې پوره کوي دغه 3 روژې، که هغه اوس هره یوه نیسي، که مسلسل یې نیسي دغې حج په دې ورځو کې، که یو ورځ نیسي یو ورځ نه نیسي، خو 3 روژې به په دې حج په دې ورځو کې به 3 روژې په ده لازم دي، که دا قرباني نه شو وکړی 3 به دغه ونیسي، او 7 اذا رجعتم، او 7 به هله ونیسي چې راواپس شي. نو اوس دا دواړه صورتونه کېدای شي، که راواپس شو کور ته راغی کور کې دې ونیسي که قرباني نه شو کولی، یا دا ده چې په دغې بیت الله شریف د دې مکه مکرمه کې دي، لیکن چې د ورځ د حج دا ورځې لاړې شي نو په دغه ځای کې هم بیا جایز دي، دغه 7 روژې دې ونیسي، نو بس په د قربانۍ هغه چې دی دغه ادا شو. تلک 10 کامله، او دا ټولې 10 ورځې شوې چې په 3 په حج کې دي او 7 چې دي دا به بیا چې کله واپس د حج ورځې ختم شي. ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. او دا جمع کول د حج او عمرې دا جمع کول دا د هغې چا دپاره دی چې څوک د په څه کې دي د مسجد حرام کې نه وي، یعنې مسجد حرام ته نږدې نه وي، یعنې کوم چې د حرم په حدودو کې د میقات دا کوم میقاتونه چې دي چې څوک د حرام تړي په دې کې چې څوک دننه دي هغه لپاره دا حکم نشته چې حج او عمره جمع کړي په ایام حج کې، دا صرف د بهراني خلکو لپاره دی، کومې ته چې افاقي وایي د میقات نه چې بهر څومره خلک دي ټولې دنیا ته دې ته افاقي وایي، دې د بهر نه راځي، نو دې افاقي خلکو لپاره د حج او عمره جمع کول خو شته، لیکن که په دې میقات کې دننه څوک اوسي، یعنې د حرم حدودو ته نږدې چې څوک اوسي دې چې دی حج او عمره نشي جمع کولی، د هغې وجه دا ده که دې حج او عمره که دې حج وس وکړي او عمره ونه کړي نو ده خو د دغه ځای دي دې په اسانۍ سره بیا عمره کولی شي، او د لرې ځای نه چې څوک راغلي
نو هغوی یو ډېر لوی سفر کړی، بیا اکثر د عمرې دپاره د جدا سفر طاقت نه لري. نو دغې له وجې د دی په دغه ورځو کې چې دی صرف د بهر نه چې کوم خلک راغلی هغو ته حج او عمره دواړه جایز دي. لیکن که په دغه ځای کې څوک نږدې اوسي د په میقات کې دننه اوسي نو د هغه لپاره حج او عمره جمع کول صحیح نه دي، یا به صرف عمره کوي یا به صرف حج کوي. واتقوا الله، په آخر کې الله پاک فرمایي ویرېږئ د الله نه. یعنې دا ټول احکام چې تاسو کوئ نو یو خو د الله نه ویرېږئ، په دې احکامو باندې په دې خپل حج او په دې عمره باندې چې دی فخر مه کوئ، په الله نه یره کوئ چې اوس الله پاک قبول کړي. اصل خو قبولیت دی. یو دا چې په دې احکامات کې دا خو ډېر ګران احکامات دي، خصوصا بیا د حج ډېر زیات ګران احکامات دي چې په صحیح طریقې سړی کوي نو ډېر ګران او یو مشقت والا عمل دی. نو په دې کې به د سړي نه کوتاهي او کمی هم کېږي. واتقوا الله، د الله پاک نه ویرېږئ چې اوس د الله پاکه کوتاهي او کمی او څه غلطیانې وکړي چې الله پاک ته معاف کړي. او واعلموا او پوه شئ ان الله شدید العقاب، چې بېشکه الله پاک سخت عذاب والا دی. نو سخت عقاب، سخت عذاب والا دی که په دې احکاماتو د الله پاک کوتاهي په قصدن وکړه. لکه څنګه چې نن سبا لکه بلکل څوک د خیال نه ساتي نو بیا الله پاک سخت عذاب والا دی. الله پاک به د خپلو احکاماتو او بنده کې دله عذاب ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واتموا الحج، او پوره کوي حج، والعمرة او عمره، لله خالص د الله دپاره. وان احصرتم، پس که چېرې تاسو منع کړی شوئ، فما استیسر من الهدي، څه چې میسر وي د قربانۍ نه، یا څه چې موجود وي اسان وي د قربانۍ نه. ولا تحلقوا رؤوسکم، او مه خرئ خپل سرونه، حتی یبلغ الهدي محله، تر دې پورې چې قرباني خپل ځای ته ورسي. فمن کان منکم مریضا، پس څوک چې په تاسو کې مریض وي، او به ادم، یا تکلیف وي ورته، من رأسه د سر، ففدیة، په هغه باندې فدیه ده، من صیام د روژو نه، او صدقة یا صدقه ده پې، او نسک یا پې قرباني ده. فاذا امنتم، کله چې تاسو په امن شئ، فمن تمتع بالعمرة، پس چا چې پیدا چوته کړه د عمرې نه، الى الحج، حج طرف ته، فما استیسر من الهدي، پس څه چې میسر وي د قربانۍ نه، یا څه چې اسان وي د قربانۍ نه. فمن لم یجد، پس که څوک نه مومي قرباني، فصیام 3 ایام فی الحج، نو په ده باندې 3 روژې دي په د حج په ورځو کې. و7 اذا رجعتم، او 7 روژې چې کله دی واپس شي. تلک 10 کامله، دا پوره 10 ورځې شوې. ذلک، یا پوره 10 روژې شوې. ذلک لمن لم یکن، دا حج او عمره جمع کول د هغې چا دپاره دي، اهله، چې نوي اهل د هغه، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام ته نږدې. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله نه. واعلموا، او پوه شئ، ان الله شدید العقاب، چې بېشکه الله پاک سخت عذاب والا دی.